یوه پوښتنه رانه شوې وه، وایي ډاکټر صاحب ما ډېر ښه وخت تېر کړی و او ډېر ښه قدرت او ځواک مې درلوده، خو وایي اوس خلک راته احترام نه کوي او اوس مې هغه قدرت او ځواک په کور کې م له لاسه ورکړی او د باندې. زه یو شی تاسو ته وایم، ګورئ، کله چې خدای پاک تاسو ته قدرت یا ځواک درکوي، تاسو باید پوه شئ چې د هغې نه په خپل حد کې استفاده وکړئ. متاسفانه دا خبره مې په عمومیاتو کې ده، هغه که پلار دی، هغه که مور ده، هغه که ورور دی، هغه که خور ده، چې د دوی د لاس لاندې کوم خلک دي، دوی باید دې خبرې ته متوجه اوسي. کله چې رب تاسو ته قدرت درکوي او تاسو د دې قدرت نه له حده ډېره سوء استفاده کوئ، نو تاسو انقلاب ته لار پرانیزئ. مثلا یو مشر ورور دی، ده ته دا صلاحیت ورکول شوی دی چې په خپل کشر ورور باندې کار وکړي. کله چې دی د دې صلاحیت نه سوء استفاده کوي، مثلا خپل ورور ته وایي موبایل مې راوړه، خپل ورور ته وایي هغلته ګیلاس پروت دی، دا ګیلاس هم راوړه، او هغه بیچاره دومره په تنګوي چې نور هغه ونشي کولی د ده د ظلمونو په مقابل کې ودرېږي، دی مجبوره دی انقلاب وکړي، دی مجبوره دی برخورد وکړي. او کله چې برخورد کوي نور ترېنه په تنګېږي، خپل ورور ته وایي نه یې درکوم، خپله جګ شه، پښې نه لري، ورور یې پورته کېږي، وار پې کوي. یو ورځ به پې وار وکړي، د وار د ډاره به دا کار ورته وکړي، دویمه ورځ به پې وار وکړي، د وار د ډاره به دا کار وکړي، په درېیمه ورځ ورته وایي چې په ما وار ونه کړي، او په څلورمه ورځ که ورور پې وار کوي، دام پورته کېږي، خپل ورور وهي. یا په یو دفتر کې یو نفر دی کار کوي، رئیس ګوري د ده نه ډارېږي، وایي چې یاره لایقه سړی ده، زه باید په ده فشار راولم. یوه ورځ پې فشار راولي، ورته بهانه نیسي چې دې شي کې د مشکل پیدا کړی، سړی ځان تېروي چې نه وایي. بله ورځ بیا ورته بهانه نیسي چې په دې شي کې د مشکل پیدا کړی، سړی به چې نه وایي. کله چې د ده فشار اوج ته رسېږي، هماغه عادي کارمن راپورته کېږي، انقلاب ته زمینه مسیږي. نور ورته وایي چې بس دی، د بانې کوي، هدف دې څه دی، خبره غټېږي او بالاخره تر ټولو غټ تاوان همدغه رئیس کوي چې د خپل واک نه یې له حده ډېره استفاده کړې ده. بس کله چې خدای تاسو ته ځواک درکوي، که له حده ته یې ډېره استفاده وکئ، تاسو انقلاب ته لار پرانیزئ، او انقلاب کې ستاسو بیا ګټه نشته، انقلاب کې ستاسو بقا نشته. ولې؟ ځکه خو وایي چې د خدای زور او د ملت زور دا سره مساوي کوي. وایي د ملت زور د خدای زور دی. ولې؟ چون الله تعالی د خپلو بندګانو خبره اوري. همدې د خاطره وایي که چېرته تاسو نه ملت راضي نه و، حکومت نشئ کوی. پس که چېرته غواړئ خپل واک او خپل ځواک او خپل احترام حفظ وساتئ، له حده ډېر ظلم مه کوئ، ځکه ستاسو له حده ډېر ظلم لاره مسایدی انقلاب ته، او انقلاب په خپل ذات کې د بدلون معنا لري. مطلب که تاسو له حده ډېر ظلم وکئ، نور بدلیږئ، نور ورکېږئ. پښتو کې یو متل دی، وایي کله چې میږی وزرې پیدا کړي هغه مري. ولې؟ چون کله چې میږی وزرې پیدا کوي، هېرېږي یې چې دا په ځمکه کې محفوظ دی، پرواز کوي، کله چې پرواز کوي غورځېږي، طوفان راځي، باران راځي، له منځه ځي. پس که غواړئ دوامداره واک ولرئ، که غواړئ خپل واک حفظ وساتئ، خپل صلاحیتونه حفظ وساتئ، هیڅکله له حده ډېر په چا فشار مه راوړئ په هغه خلکو چې ستاسو د لاس لاندې دي. نو هیله ده چې دا پوښتنه دې ځواب شوي. سلامونه، ډاکټر شکیب یم. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي، ناامید او لارو کې دي، دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې؟ پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا دوه ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند پخپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالي سپورټ یا مالي حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.